سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کندوز د شارچي ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شوه. دغه ولسوالۍ نږدې 2 میاشتې مخکې د طالبانو لوري نیول شوې وه چې بالاخره تېره ورځ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغله. د کندوز امنیه قمندان عبدالرشید بشیر زیاتوي په دې عملیاتو کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. ولسوالی در شارچی که چند قبل با تصرف مخالفین در آمده بود، بعد از عملیات دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی دانستند در شارچی را مکمل تصفیه بکنند. فعلا مصروف تحکیمات بیضا و روستاها هستند. بازار و دکان و مردم باز است. ادارات دولتی در حال فعال شدن است. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سهار کابل ته راغی. د دولتي سرچینو په وینا ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان سولې په اړه له حکومتي چارواکو او یو شمېر سیاسیونو سره هم وګوري. ویل کېږي ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو تر دې مخکې بلجیم، فرانسې او روسیې ته هم تللی و. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو د یوې چاودنې له امله یو بهرنی سرتیری ټپي شوی دی. د پرېکنده ملاتړ ماموریت د خبرپاڼې له مخې دغه پیښه تېره شپه د ډنډ ولسوالۍ په سرګس سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګزمې موټر په یو ځای پر ځای شوي منور برابر شو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په غزني کې یو موټر بم موخې ته رسېدو مخکې کشف او شنډ کړی شو. د عامه امن پولیسو ویان جاوید نیازی وایي دغه موټر بم تېره ورځ د واغظ ولسوالۍ په بګي کلي کې د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو یو شکمن کس هم نیول شوی دی. ویل کېږي دغه رینجر موټر طالبانو تېر کال پر غزني ښار د برید پر مهال له ځانه سره تښتولی و. او د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 9 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ په چنار سیمه کې رامنځته شوې ده. له دې سره سم د دغه ولایت د معروف ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې په ورته پیښه کې 4 نور طالبان هم وژل شوي او یو موټر هم له منځه تللی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.